په پاکستان کې هم د وبا له لاسه د خلکو ژوند تریخ شوی دی او حالات ډیر خراب دي. د وبا نه د متاثره کسانو تعداد تر 2700 پورې ورسېدو او د دې وبا له لاسه 43 کسان مړه شوي دي چې خلک په ډیره ویره کې دي. د دې خبر په اړه نور معلومات څه دي په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د خان کلیک چینل دی او تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې هرکلی وایم. دوستانو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو د هر قسم معلوماتو نه خبر وساتل شئ. دوستانو اوس مهال چې په ټوله دنیا کې د دغه وبا له لاسه 50,000 نه زیات کسان مړه شوي دي، نو په همدې لړ کې د پاکستان د خلکو ژوند یې هم ډیر تریخ کړی دی او ډیر په تیزۍ سره د پاکستان په هر ښار کې دا وایرس خورېږي او په دې لړ کې د وبا نه د متاثرو کسانو تعداد تر 2750 پورې رسېدلی دی چې په دې کې 43 کسان مړه شوي دي او خاورو ته سپارل شوي دي. په 29 فروری 2020 باندې په پاکستان کې د دغه وبا وړومبنی کیس مخې ته راغلی و چې هغه وخته پورې دغه تعداد تر 4 پورې و چې د دې نه وروسته په خلکو کې ډیر په تیزۍ سره یو بل ته منتقل شو او اوس دغه تعداد تر 2200 پورې رسېدلی دی. د اعداد شمار د حساب له مخې د ټولو نه زیاته متاثره شوې صوبه پنجاب ده چې هلته 1080 کسان د دې وبا نه متاثره شوي دي او هلته د مړینې تعداد تر 1100 پورې رسېدلی دی. د دې نه وروسته بیا په دویم نمبر باندې سند دی چې هلته 813 کسان د دغه وبا نه متاثره دي، خو بیا هم په دې صوبه کې د مړینې تعداد د ټولو نه زیات دی او دا تعداد تر 1400 پورې رسېدلی دی. د یادولو وړ ده چې په سند کې په دغه 1400 مړو کې د ټولو نه زیات مړي د کراچۍ په لوی ښار کې شوي دي چې د هغې تعداد تر 1200 پورې دی او د ټولو نه زیات متاثره ښار هم کراچۍ دی. د سند نه وروسته په خیبر پښتونخوا کې د متاثره کسانو تعداد تر 322 پورې رسېدلی دی او دلته هم د مړینې تعداد تر 1400 پورې رسېدلی دی. د دې نه علاوه په بلوچستان کې هم د دغه وبا 115 کیسونه مخې ته راغلي دي او دلته هم تر اوسه پورې د دغه وبا نه یو کس مړ شوی دی. د صوبو نه علاوه که موږ خبره وکړو نو په اسلام آباد کې 15 متاثرین، په ګلګت بلتستان کې 193 کیسونه او 3 مړي او په آزاد جمهور کشمیر کې 12 کسان د دې وبا نه متاثره شوي دي او یوه د امید رڼا چې لیدل کیږي هغه دا ده چې په دې ټوله دورانیه کې او په دې ټولو مریضانو کې 111 مریضان بیرته صحتیاب شوي دي او د دغه وبا په خلاف جنگ کې کامیاب شوي دي. قدرمنو دوستانو، د یادولو وړ ده چې په پاکستان کې ځای په ځای د دغه وبا د مخنیوي لپاره قرنطین مرکزونه هم جوړ شوي دي. د پاکستان حکومت د دغه وبا د مخنیوي لپاره په ټول ملک کې د لاک ډاون اعلان کړی دی او په مختلفو کارونو پابندیانې هم لګولې دي چې په دغه کې کاروباري مراکز، شاپینګ مالز، تعلیمي ادارې، سینما، تفریحي مقامات، پارکونه، په کراچۍ کې د سمندر غاړې او نور د ضرورت د سامانونو نه علاوه نور دکانونه یعنی د کاسمیټیک سامانونه، د ودونو، شادي حالې او نور مقامات هم بند کړي دي. خو تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې د دې وبا مخنیوی نه دی شوی او ورځ تر بلې په دې کې اضافه لیدل کیږي چې د دې د مخنیوي لپاره حکومت اقدامات کوي او د دې په سلسله کې د پاکستان همسایه او ګاونډي ملک چین هم حکومت سره د امداد ژمنه کړې ده او امداد ورسره هم کوي. نو دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښه شوې وي او غواړئ چې د نړۍ او د سیمې له حالاتو مو خبر وساتو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.